کره کتونکی او شاعر قیصر اپریدی وایي تنقید کره او کوټه نه بیلوي بلکې د لیک ادبي ارزښت ټاکي. قیصر اپریدی په معاصر پښتو ادب کې نوښتګر شاعر او تکړه کره کتونکی دی. تر اوسه یې د شعرونو 3 ټولګي او د نقد په اړه 2 کتابونه خپاره شوي دي. د ښاغلي قیصر په وینا په پښتو کې لا نقد د خړپوڅو په حال کې دی. ښاغلی قیصر اپریدی دا مهال په کراچۍ کې ژوند کوي. بارکوال میاخیل د پښتو اوسني شعر، کره کتنې او په کراچۍ کې د پښتنو لیکوالو پر ادبي فعالیت تفصیلي مرکه ورسره کړې ده. تاسو یې نن لومړی برخه اورئ. قیصر صاحب، تاسې د ژوند ډېره موده دلته په کراچۍ کې تېره کړه او کراچۍ فکر کوم له پېښور وروسته دویم ځای دی چې دلته د پښتو د ادب څېړنې یو اوږد روایت پاتې سو. څه فکر کوئ په کراچۍ کې د ادیبانو ترمنځ خصوصا د جرس ادبي جرګه کې چې دلته کوم ادبي بحثونه کېدل، که هغه پر شاعري کېدل، که هغه پر لنډه کیسه کېدل، دې معاصر پښتو ادب ته څومره ګټه ورسوله؟ زه دا ګڼم چې د جرس ادبي جرګې نه وړاندې دلته کې چې د پښتو ادب یا د ادیب یا د لیک لوست کم صورتحال وو، نو هغه یا ښوونه او کوو. نو زه دا ویلی شم چې د جرس ادبي جرګې نه علاوه هم ځینې ادبي ټولنې وې دلته، خو د هغه ادبي ټولنو سرګرمۍ چې کومې وې نو هغه صرف تر مشاعرو پورې، یو بل ته شعرونه اورولو پورې، تر دې پورې محدودې وې. او د دې نه مخ په وړاندې چې کوم بیا مقصدي ادبي کار دی یا معیاري ادبي کار دی چې کوم د اثر سره زموږ سوچونه یو ځای کولای شي، نو هغه د هغې نه دغه ټولنې چې وې دا کاسره وې. جرس ادبي جرګه په هغه وخت کې چې کله پاچا خان کاسر ژوندی و، طاهر اپریدي صاحب او زه او ریاض تسلیم او فهیم مرحوم فهیم سره دي، موږ صرف د دې سوچ د لاندې د جرس ادبي جرګې دغه قیام عملي کړ چې دلته به صرف د مشاعرو خبره نه وي، یو بل ته د شعرونو اورولو خبره به نه وي، بلکې دلته کې به هغه تخلیق چې هغه مثلا زمونږ ژبه، زمونږ ادب، زمونږ شاعر، زمونږ ادیب د خپل عصر د نور ژبو د شاعرانو سره په قطار کې ودرولې شي، په سیالۍ کې ودرولې شي. یو دا خبره وه. دویمه خبره دا وه چې اگر چې په پښتو ژبه کې مثلا تنقیدي روایت یا تنقیدي سرګرمۍ هر چېرته چې دي ضعیفې دي، کمزورې دي، که هغه په افغانستان وي، که هغه سویلي پښتونخوا کې وي، که هغه په پښتونخوا کې دي، د هغې باوجود هم دلته مونږ کوشش دا کوو چې د خپلې جرګې د لارې به مونږ یو داسې تنقیدي قدم اوچتوو او داسې ځینې روایات به قایموو چې هغه د نورو دپاره قابل تقلید وګرځي. همدغه څیز و چې په دې جرګه کې کله مونږ تنقیدي اجلاسونه شروع کړل، نو زمونږ د اجلاسونو او زمونږ د تنقید د انداز خصوصیت دا و چې مونږ به د یو بل لحاظ بیخي نه کولو، شخصي لحاظ به مونږ نه کولو، بلکې تنقیدي حقایق څه شی دي، تخلیقي حقایق څه شی دي، د لیک لوست تقاضې څه دي، د ژبې تقاضې څه دي، په دې تناظر کې مونږ په یو بل باندې تنقید کولو. او داغه تنقید سره دا خبره قطعا نه وتاړلې چې مونږ د پټ یا پنا د یو بل په تنقید باندې خفه شو، د یو بل نه یا د خفګان اظهار دی وکړو، یا مثلا په زړه کې داسې یو خبره واچو، ځکه چې مونږ اعظم داول نم دغه سی په صفانیت سره کړو. نو هغه د تنقید هغه انداز، زمونږ هغه رویه، زمونږ هغه اعظم دا یو ښه صورتحال په خپل زمونږ په جوړه کې دا واچولو چې مونږ ډېر ښه تخلیقات وکړو. مثلا غزلی مولی کله شولې طاهر صاحب خود افسانې سره د مخ کې نه وابسته او خو زدا غنم چې د جرس ادبي جرګې د قیام نه پس د طاهر صاحب په افسانو کې د تنوع په بنیاد ورته ګوري، که د معیار په بنیاد ورته ګوري، هغه افسانې مزید ښې شولې. دغه شان زما یا مثلا د ریاض تسلیم زمون میدان چې هغه غزل لیکلو یا نظم لیکلو، نو موږ چې خپل ابتدایي لیکونو ته ګورو، تخلیقاتو ته ګورو، بیا سټیج بای سټیج مرحله وار چې موږ څومره فکری او تخلیقي پیشرفت کړی دی، پرمختګ مو کړی دی، هغې ته چې زه ګورم نو زه دا ګڼم چې دا ورکړه د جرس ادبي جرګې ده او د جرس ادبي جرګې دغه اجلاسونو ده او په هغه اجلاسونو کې زموږ دغه عزم او دغه ارادې ده چې کوم موږ دا غوښتل چې موږ د په داسې انداز باندې مخ په وړاندې نورو خلکو ته ولیدلی شو چې هغه نه صرف دا چې موږ ته وګوري، د هغې توجه زموږ طرف ته راوړي، بلکې دا مو ګڼي چې دا هغه خلک دي چې د دې تقلید کېدلی شي. څنګه چې تاسو وویل چې لکه په کراچۍ کې چې طاهر اپریدي صاحب
څه ډول افسانه یا لنډه کیسه ولیکله. شای مثال موږ په ټولو پښتونخوا کې په افغانستان کې هم ونوینو. همدارنګه په کراچۍ کې دوه نمونه تاسو مخامخ یاست، تاسو غزل او د ریاض تسنیم صاحب غزل. هغه سي غزل چې لدې ده په ټولو پښتونخوا کې په معاصر وخت کې ځوانانو ډېر رڼا اخیستې ده او د هغوی غزلونه سړی ویلی شي چې د دې سرچینه یا د فکري سرچینه یې له تاسې اخیستې ده. خو په اوسنیو کلونو کې که وګورو په کراچۍ کې هغسې ادبي ناستو یا د دغسې تنقیدي غونډو بهیر ډېر ورو شوی دی. علت یې څه دی؟ جی بالکل دا ډېره ښه پوښتنه ده. وړاندې خبره خو زه دا وکړم چې دلته په کراچۍ کې زموږ د اوسېدو چې کوم بنیاد دی هغه معاشي دی، او چې معاشي بنیاد دی نو دلته زموږ د هر یو سړي هغه شاعر ادیب دی او هغه یو عام سړی دی، داغه مسله چې داغه معاش ظاهره د روزګار مسله ده. نو دلته کې سم مسلې خدا سړي چې هغه د روزګار سره تړلې دي، د روزګار د وجې نه ډېر لیکونکو ته دا فرصت نه ترلاسه کیږي چې هغه دی. بس هغه یو وخت وو چې دا فرصت زموږ د لیکوالو سره و چې موږ سرګرمیم کولې او د هغې لپاره موږ دا سیس کلم نه دی فرض کړی چې موږ د په ډرینګ روم کې ناستو یا موږ د په یو وی آی پي ځای کې ناستو، بلکې جهانګیر پارک کې او په یو ځای کې بل ځای کې د چایو په هوټلونو کې موږ اجلاسونه منعقد کول. زموږ چې کوم مقاصد هغه مقاصد به موږ مخ په وړاندې بول. د دې مطلب دا دی چې په هغه وخت کې موږ یو فرصت لرلو. اوس مخې ته حالات داسې راپېښ شوي چې زه ګورم او سترګې غړوم، ماته دلته کې هر یو شاعر هر یو ادیب د خپل معاش په مسلو کې مزید ډوب ښکاري او دا ګڼم چې په هغه وخت کې کچا په مثلا یو روزګار کول او زه داسې کسان په کې وینم چې هغې په یو وخت دوه روزګارونه مخ په وړاندې بوځي. نو هغه د فرصت صورتحال چې دی دا که طور ته لمحاتي وایي او که هر څنګه وي، خو یو خو دې څیز لکه زمونږ د هغه وړوکی غونډې اجتماعیت چې دی هغه یې متاثره کړی دی او چې متاثره کړی دی نو هغه اکټیویټیز یا سرګرمي چې دي هغه ورسره متاثر شوی دي. دویمه خبره به زدا وکم او دا خبره یوازې د کراچۍ په حواله نه کوم، بلکې په نن وخت کې چې رسنۍ څومره د خلک یو بل تر نږدې کړي دي نو د دې په بنیاد باندې خلک یوازې د یو بل خوبې په نوی نه د نږدې نه بلکې د یو بل چې کوم معایب دي هغه ورته د نږدې نه ښکاري. او زه چې په دې آینه کې ګورم نو یوازې کراچۍ نه بلکې که پېښور ته لاړ شي، که کوټې ته لاړ شي، که افغانستان ته لاړ شي، څه یو ډېر عجیبه غوندې کیفیت په خلکو کې د رویو په بنیاد پیدا شوی دی، د برداشت په بنیاد پیدا شوی دی. او زه په اول دا خبره د خپل ځان په باره کې وکم چې زه ځان ته ګورم، زه دا محسوسوم چې په ما کې د برداشت ماده کمزوري شوې ده یا ختمه شوې ده. په داسې حالاتو کې زه دا ګڼم چې چونکې زموږ انسان یم، ما سره ساخیستونکي نور خلک هم انسانان دي، خو دا په پښتنو باندې چې کوم نه حالات په حیثیت مجموعي تیر شو د 13 کالو راسي، نو دا حالات داسې دي چې دا زه ګڼم چې د عام سړي سره د لیکوال په نفسیاتو باندې یو اغیز کوي. او دا ګڼم چې د دې حالاتو رد عمل به وي چې په مونږ کې د برداشت ماده کم شوې ده، چونکې ادبي سرګرمۍ او ادبي غونډې یا مشاعرې یا تنقیدي اجلاسونه هغه اجتماعیت چې څه ته وایي، د اجتماعیت لپاره برداشت یو بنیادی چیز دی او چې برداشت کم وي هلته کې د اجتماعیت هغه صورت یا هیئت چې وي هغه متاثره کېږي. د تنقید عالمان وایي چې تنقید هغه پیمانه ده چې د تنقید په وسیله ته د یوې ژبې د ادب ارزښت یا دغه قدر ټاکلی سي. خو څنګه چې تاسو وویل چې په پښتنو ادیبانو کې د تنقید په حواله زغم بیخي ضعیف دی، آیا څنګه کېدلی سي چې دغه د تنقید ونه چې تر اوسه پورې لا که څه هم ډېر کلونه پخوا دا ونه لګېدلې ده خو دا وده نه کوي، شنه کېږي نه، څنګه کېدلی سي چې تنقید په پښتو ادب کې وده وکړي؟ دا ډېر ښکلی سوال دی، خو ډېر داسې یو سوال دی چې دې ته په وسیع تناظر کې کتل غواړي، تفصیل غواړي. بیا هم زه به دا کوشش وکړم چې کله مونږ د ځینې خلکو عادتونو کې، په نفسیاتو کې، په کردار کې د تنقید ماده ګورو یا د برداشت ماده ګورو، نو مونږ ته به دا کتل وي چې دا خلک به حیثیت مجموعي د تهذیب په لار څومره دی مخ په وړاندې سفر کړی دی. زه دا ګڼم چې څومره یو قوم یا د یوې ټولنې خلک د تهذیب په لار مخ په وړاندې تللي وي، نو په هغې کې دوه څیزونه ډېر ښه په نظر راځي. یو دا دی چې د هغې سره د سوچ او د اظهار ځینې داسې صورتونه را پیدا شوي وي چې د هغې په منځ کې د سوء تفاهم مسلې نه پیدا کېږي. هغې د یو بل په مافل ضمیر باندې ډېر په اسانه پوهېږي او تر څو پورې چې د یو بل په مافل ضمیر سړی پوهېدی شي، زما خیال دی چې د هغې په منځ کې اختلاف، انتشار دا څیزونه ډېر کم را پیدا کېږي. نو په تهذیبي لحاظ هم زه دا ګڼم چې مونږ پښتانه په اوسنۍ نړۍ کې هغه خلک یو چې مونږ بیخي وروستو روان یو. که څه هم زما دعوه دا ده چې د اوسنۍ ټوله نړۍ په تهذیبي لحاظ د تهذیب
تهذیب هغه مقام ته نه رسیدل کوم چې قابل رشک مقام وګڼل شي. خو نو چې ټوله نړۍ په تهذیبي لحاظ باندې په سست قدم روانه نو په دې سست قدمو کې رستو په سست قدم روان یو وجه دا ده. دویمه خبره دا ده چې زمونږ د ژبې نه کله مونږ ورخوا شو په نورو ژبو کې د تنقید یو مشخص شکل ته وګورو. نو تر اوسه پورې تنقید یو داسې سیز دی چې چا څنګه راخلو، چا څنګه استعمال کړو، چا څنګه وویلو. هر یو سړی پکې آزاد دی د تنقید لپاره. اصول، ضوابط، قاعده، قانون د سيزونه نشته. یا مثلا یو سړی د مذهبي میدان خبره کوي نو کا د خبرې په دوران کې هغه د مذهبي میدان نه کوم بل فلسفیانه میدان ته وړېدو، د تخلیقي میدان، نو مونږ ورته ویل شو چې تا خپل میدان پرې خودو، بل میدان ته وړې دي، ته معیارات بدل کړ دي. اما تنقید یو داسې میدان دی چې د دې میدان تر اوسه پورې هغه شخصي حدود نه دي معلوم، او چې شخصي حدود نه دي معلوم نو که څوک ورته د کومې زاویې نه راګټ شو، د کومې زاویې نه تنقید وکړو، څنګه په چا وکړو، هر یو سړی ځان آزاد غني. زه دا غنم چې د تنقید بنیادی خپل شکل چې تر څو پورې خپل میدان نه وي متعین شوی، تر هغه پورې به دا غلطي کیږي، او چې دا غلطي کیږي نو د یو او بل په منځ کې به د خفګان د کیفیتونه چې دا به مروره پیدا کیږي. ما په بعضو لیکونو کې د دې خبرې بیا یاده کړې ده چې تنقید د فنپارو ساينس دی، او د ساينس وظیفه بیا کچېرې موږ په صحیح معنی کې و پیژنو او په تنقید کې استعمال کو نو موږ به وګورو چې د ساينسي تنقید شکل داسې اړو جوړیږي نه چې موږ د ارومرو د فنپارې تعریف وکړو یا د موږ د فنپارې بد وایو هغه، بلکې بنیادی سیس دا دی چې ساينسي سوچ دا دی چې موږ د فنپارې نه څه راوستل شو، د فنپاره کې هغه کوم قدر دی چې موږ هغه استخراج کولای شو او هغه بیا موږ خلکو سره متعارف کولای شو چې د فنپاره بنیادی قدر دا قدر دی. نو تر څو پورې چې د فنپاره نه د قدر د استخراج کولو خبره ده، دا یو داسې سوال دی چې فنپاره موږ ته قدر را کولای شو او موږ هغه خلکو ته ثبوت په تور پیش کولای شو، نو موږ دا ویل شو چې دا فنپاره د قدر دی او دا د دې فنپاره صفت دی. کله فنپاره موږ ته قدر نشو را کولای نو چې څنګه زما محسوسون چې د فنپاره کې یو قدر نشته، دغه سیبار یو سر دغه فنپاره خالق به خپل هم د محسوسوي چې په فنپاره کې حقیقتا کوم قدر نشته ده. په داسې صورت کې چې په هغه باندې یو تنقید وارد شي نو هغه به زګمان نه کوي چې هغه په دې سیس باندې خفه شي، نه د یو نه د بل نه. خو ته ګوره په لیکنو کې وی که په تنقیدي اجلاسونو کې وی دا څنګه چې موږ یو بل تخپې اړمو او یو بل وزر ماته او دا کوو، دا غي وجه صرف دا چې تنقید نو یو شخصي ونشي جوړ شوی دی. هر یو سړی د خپل خواهش مطابق راکاږي او استعمالوي، او د تنقید د ټولو نه غټه بدقسمتي هم ده، او د دې بدقسمتي اثرات چې د بیا خاص کر په موږ پښتنو باندې زیات ځکه اثرات غورځوي چې موږ چونکې د اول په تهذیبي لحاظ وروسته خلک د برداشت څخه ماده چې کوم پکاري په موږ کې هغه نشته، چې نشته نو تنقیدم په موږ کې وده نشي کولای، بلکې ډېر په مزه کوي یاړو کوي. پښتانه ادیبان اکثره چې پر تنقید خبرې کوي د دوی د تنقید ډېر په خوانه ساده تعریف کوي چې تنقید معنی د یوې فنپارې د یوې منظومه یا منثوري لیکنې کراو کوټه معلومول. څه فکر کوي تاسو تر اوسه پورې په پښتو ادب کې تنقید څومره لوستی دی؟ آیا موږ دا ویلای شو چې په پښتو ادب کې چې په نړیواله کچه د تنقید کومې تیوریانې وړاندې شوي دي دا په پښتو کې په ابتدایي حالت کې دی؟ آیا تنقید په پښتو کې پیل شوی دی کنه په پښتو کې بیخي تنقید تر اوسه لاستنه؟ اصل کې اول خدا کراو کوټه چې د دې دوه لفظونو د ترکیب چې په دې باندې مونږ تر اوسه خبر نه کړی چې کارا ست یو کوټه ست وی کنه. ما اوس دا خبره وکړه چې د فنپارې سره کوم په ساينسي بنیاد باندې تعلق ساتل غواړو نو پاره کې زمونږ د پردا سوال مطرح نه دی چې دا فنپاره خدا یا خرابه. زمونږ د پاره بنیادی سوال دا دی چې په دې فنپارې قدر څه ده. اوس دلته دا کارا لفظ چې د خپل امانت دلته پیدا کوي، دا فنپارې نه چې کله مونږ یو قدر پیدا کو استخراج کو مونږ دا ویل شو چې دلته کې دا فنپاره چې دا کارا شو. زما په نس د کارا مطلب هم دغه دی. د دې نه علاوه دا چې مثلا مونږ د ارومرو د فنپارې غیبت او فلانه او دا ثانوي غونډه خبري بلکې ثانوي نه دي زدا غني چې دا د سره تنقیدي حصہ نه دي، او د تنقید چې خپل بنیادی کوم حیثیت ته نو هغه هم دغه مراد چې کوم د فنپارې د قدر استخراج مبارک ما خبره وکړه، او په دې کې دا کاراټه کې چې دا هم دلته زده داخل غاڼه دا کوټه چې دا کار سره چې دا کوټه لکولې شوی زما په نس د دې ضرورت هم نشته. بل ما دا ول چې په پښتو ادب کې آی نړیوال چې د تنقید کومې تیوري دي
په پښتو ادب کې په هغه برخه کې څه کار شوی دی کنه په پښتو کې لا تر اوسه پورې تنقید د خړپوڅ په حال کې پښتو ادب کې تنقید خو صورتحال دا دی چې حقیقت کې د خړپوڅ په حالت کې اگر چې لیکنې پکې شوی کتابونه پکې چاپ شوی دي او بیا کچره د خړپوڅ په حالت کې وي نو په داسې صورت کې چې یو تنقید کم کې د ماشوم د داغه نمون بیا د توقع څنګه لرل شو چې په عالمي ادب کې څومره تنقید نظریات متعارف شوی دي د بستانونه متعارف شوی دي آیا هغه بدل تراغلی وي او دلته په پاغه بنیادونو باندې کار شوی وي کبه نه وي شوی زه دا غواړم چې دغه د بستانونو مونږ ته صرف نمونه را رسیدلې اول ته کدا د بستانونه قائم شوی دي نو هغه په یو تنقیدی تسلسل کې د وخت د مخصوص ضرورتو تر مخه د وخت د ضرورتو او د ځینو خاص نظریات تر مخه پیدا شوی دي دلته کې چونکه زموږ تنقید یو تسلسل نه لري او چې تسلسل نه لري نو زموږ تنقید هغه ځای ته نه دی رسیدلی چې نظریات پیدا کی او بیا دغه نظریاتو په بنیاد باندې په دې کې ځینې تنقیدي میدانونه جوړ شي چې هغه جمالیاتي تنقید وي یا مثلا هغه نفسیاتي تنقید وي یا ساينسي تنقید وي یا د نور چې کوم څومره نمونه دي د تنقید نو زما خیال چې دا سوال مونږ د خپل تنقید نه د پښتنه نشو کولای ځکه چې زموږ تنقید مونږ په خپل د امنو چې په خړپوس په حالت کې زموږ تنقید دومره لوی وظیفه نشي تر سره کول او نه تر سره کړي دا قیصر صاحب ته شاعر تا مخ کې وویل چې په کراچي کې د خواري مزدوري ژوند د عام خلکو غوندي د لیکوالو شاعرانو ژوند هم اغیزمن کړی دی ستا مسافری هم خپل کلی کراچي طرف پیل شو له کراچي ولاړې په کویت کې د ډیر زمانه مسافری وکړه څه فکر کوي چې آی د مسافریو د بل وطنیو په مجموعي لحاظ د ټولو پښتنو افغانانو په چکمه مسافرۍ دی او یا خصوصا ستاسو پر شاعري باندې د څه اغیز کړی دی یا په مجموع کې ټول دغه مسافرۍ پردیسي چې لتیرو 40 کلونو رئیس پښتانه افغانان نور یوادونو ته مسافر شوی دي د پر پښتو ادبیاتو څه اغیز کړی دا څه چې شاعري کله چې شاعري سره په تعلق کې موږ تجربه خبره کوو نو دلته تجربه دوه شکلونه مخې ته راځي یو هغه تجربه چې هغه ستا په ریل لایف یعنی حقيقي ژوند کې تحصیل کړي وي دغه تجربه چې دي د ستاسو د شعر خام مواد جوړي او دغه خام مواد چې بیا کله ستاسو تخلیقي تجربه نه تیریږي نو دلته کې تجربه د دویم شکل مخې ته راشي یعنی یو حقيقي تجربه یو تخلیقي تجربه دلته د دې شکلونه دوه مخې ته راغله خو کله چې دغه حقيقي تجربه ستاسو تخلیقي تجربه سره جوړيږي نو دلته کې دا تویل چې تخلیقي تجربه چې دغه د حقيقي تجربه نه بغیر نشي تر سره کېده دا مطلب دا شو چې هیڅ یو تخلیقي تجربه یا هنري تجربه چې ستاسو خام مواد ورسره موجود نه وي نو د خام مواد نه بغیر هیڅ یو تجربه چې دا هغه نشي کېدلی زه دا غنم چې کزه د خپل ذات تر حد سوچ کوم نو اگر چې د پردي وطن مسافری خواري مزدوري دا یو ډېر تاریخ صورتحال وي او په کلونو د صورتحال نه تیرېدل په داسې حالاتو کې چې کله یو سړی سره هغه د برداشت قوت نو او یا دا چې هغه دغه مخې ته ځینې مقاصد نوي پراته چې هغه دا فرض کی چې ټیک دی د صورتحال ډېر تاریخ دی خدای تاریخ صورتحال زما د هنر د لپاره زما د فن لپاره ماته پکار دی دا زما خام مواد دي او زه دا خام مواد حاصلول غواړم نو ډېر خلک دي چې هغه مسافرې کوي دا غینه تجربه حاصلوي خام مواد حاصلوي خو هغه خام مواد هغه تجربه د غي د ریل لایف د حقيقي ژوند تر دا ممکنه ده چې د قدم په قدم ځای په ځای راهنمایي وکړي مثلا یو سړی تاجر نه دی هغه تاجر جوړ شي یو سړی دکاندار نه دی هغه دکاندار جوړ شي یو سړی کاریګر نه دی هغه کاریګر جوړ شي مګر زما غو یو سړی چې هغه د شعر د هنر سره تعلق لري نو زه بیا د استفاده کولای شم چې ماغه حقيقي تجربه چې دی هغه بیا زما د شعر لپاره د خام مواد حیثیت لري او دغه خام مواد چې زراخلم او د خپل تخلیقي تجربه نه تیراوم نو زه خدا غواړم چې دا تجربه ما سره نه وي د غریل تجربه ما سره نه وي نو دا څومره په لګه پیمانه چې ما شاعري کړه کې د شیدام ما سره په لاس کې نه وي په ادب کې خدا بحث اوس ډیر زوړ شوی دی چې وای ادب د ادب لپاره کا ادب د ژوند لپاره خو زه به دا پښتنه داسې وکم چې د پښتنو په وطن کې چې لتیرو 40 کلونو رئیس کوم حالات خصوصا د تیر لاس 15 کال چې بیا کوم نور خنړي حالات په دې وطن کې پیښ شوی دي د هم زموږ پر د معاصر شعر معاصر ادب باندې ډیر اغیز کړی دي ځینې ادیبان خصوصا هغه چې تر ډیره د ادب لپاره په دې نظر دي نو هغه دغه شاعري ته یا دغه ادبیاتو ته چې هغه کې د معروض حالات انزور شوی هغه دغه موقتی یا د لند وخت لپاره غني وای چې کدا حالات ختم شونه دغه ادبیات به مړ شي څه فکر کوي شاعر په دې مکلف نه دی چې هغه باید د خپل ټولنې حالات هم
په هنري بڼه انځور کړي؟ دا ډېر ښکلی سوال دی او زما په نظر دا په خپل ځان کې ډېر ښکلي جوابونه هم لري. که نیغ په نیغه جواب یې کوو نو موږ دا ویلی شو چې د خوشحال خټک ټوله شاعري د هغه وخت د حالاتو بیا په خپله چې د هغه کوم څومره جنګونه مخې ته و، کوم سیاسي غورځې پرځې مخې ته وې، د کوم قومي انتشار سره مخ و، د کوم مکار دشمن سره مخ، د هغه په شاعري کې دا ټول عکسونه موجود دي. خو دا تجربه محض د خام مواد په شکل کې د نه استعمال کړي، د یو خاص تخلیقي تجربه نه راتېر شوی دي. نو هغه یو داسې افاقي شکل موندلې ده چې په نن وخت کې موږ د خوشحال خټک شاعري ته هغه شاعري نشو ویلی چې کومه موقت شاعري. کچېرې د خوشحال خټک شاعري موقت شاعري وي 4.5 کاله پس باغه اوس موږ ته نه را رسېدلې. هغه موږ ته پر رسېدو کې به تر اوسه پخوا ضایع شوی وي، خو هغه ضایع نه شوله، هغه موږ ته را رسېدلې ده او موږ په زړه او نظر سره دغه د شاعري هرکلی کوو. دې مطلب دا دی چې حالات خپل معروض حالات موجود حالات هغه صرف د حالاتو په شکل کې بیانول دا عین ممکنه ده که یو شاعر داسې وکړي دغه شاعري به ضایع شي. حکم دغه حالات د خام مواد په تور هغه راواخلي او هغه د یو بهترین تخلیقي تجربې نه تیر شي، نو زه دا ګمان کوم چې یو شاعر هیڅ قسم شاعري چې دغه نه ضایع کېدی شي، نور کېدی شي او نه د چا د پامه بدېدی شي.